د کوم فتنه چې اوس روانه ده، کوم خبر روان ده، کوم بحثونه روان دي، دې کې واضح خبره، ښکاره خبره ده. ډېر خلک په دا نه پوهېږي چې د مرتد حکم څه شی دی او د ګستاخ حکم څه شی دی. که چا په سمج کې لږ دا خبره راسي، لږ غور وکړي، ډېر احباب، ډېر مولوي صاحبان هغه د مرتد خبره کوي چې وخت به ورکړی وای، بیا به سړي توبه ایستلې وای چې دی څه وایي، ده به خپل تشریح کوله یا به علما د ده تشریح اورېدله، ده ته به دې وخت ورکړی وی. محترم، دا دوې خبرې دي. یوه خبره د مرتد ده، یوه خبره د ګستاخ ده. مرتد حکم دا دی، مرتد هغه سړي ته وایي چې هغه مسلماني بیا کافر سي، بیا به حکومت 3 ورځې وخت ورکوي، د ده تحفظات به لرې کوي، شکایات به لرې کوي. دا د مرتد حکم دی. او د ګستاخ باره کې نبي علیه السلام فرمایي من صب نبیا فاقتلوه، چا چې نبي ته ښکنځل وکړه هغه قتل کوي بس. او په اسلام کې یو روایت، یو تاریخي روایت څوک ثابت کړي، تاریخي روایت چې چا ګستاخي کړې ده هغه بیا نبي علیه السلام خپل په ژوند کې معاف کړي دي، یا صحابه کرام معاف کړي دي، یا تر ننه پورې معاف کړي، یا یو ضعیفه روایت څوک ښکاره کړي. د ګستاخ ځان ته حکم دی، فقتلوا امر دی بس. اوس بیا که دا ګوره عجیبه خبره ده، صحابه کرام کله چې نبي علیه السلام ژوندی و، خپله یهودیانو کې وو، مسلمه کذاب کې وو، کله ګستاخي وکړه ډایرکټ نبي علیه السلام دغه ورته وایي عام عفو چې وکړه مکه کې د ننه د مکې فتح مکې په وخت باندې ګستاخ یې نه کړه معاف. صحابه کرام ګستاخ نه دي معاف کړي، نن تر ننه چا ګستاخ معاف کړي؟ عجیبه خبره نه ده. بیا یو به نبي ته ښکنځل کوي، بیا دویمه وار به بیا خلک ورته ناست دي چې د دې څه مطلب و، ته لږ وخت راکړه، توبه وباسه، فلان کوي وباسه. د دې حدیث مطلب دا دی فقتلو، دا واجب القتل دی بس. دې کې یوه خبره بله نشته. که چیرې مردارنګه لارې ور جوړو، د خلکو نرمۍ دپاره، د خپل د شهرت دپاره دی لارې جوړو، بیا به هر سړی نبي ته ښکنځل کوي. بیا موږ ورځو چې ته تشریح وکړه، څه تشریح دی، څه مقصد دی، فلان شی پېژنې که نه پېژنې، فلان پېژنې که نه پېژنې. دی 1400 کاله مخکې پېژني، 1400 کاله یادوي، هغه پېژني، دا پېژني، او ښکنځل بیا هم کوي. بیا به موږ روان یو، علما به ورځي، حکومت به ورځي چې د دې ستا څه مطلب، خپل تشریح وکړه. چې څوک ما ته ښکنځل وکړي، تا ته ښکنځل وکړي، موږ تشریح پوښتنه نه کوو چې د دې څه تشریح. مرتد جلا حکم دی او د ګستاخ جلا حکم دی. اوس د ګستاخ کوم حکم دی، دغه مجاهد په هغه باندې عمل کړی دی، فقتلوه په هغه باندې وکړی دی، واجب القتل دی، دا مرتد نه دی. اوس بعضې کسان شروع دي مرتد حکم دې ته بې وخت ورکوئ، تشریح به یې کوله، لږ وخت به یې پسې کوئ، په دې باندې خلک نور په تشویش کړي. تقریبا زه درته وایم دا زموږ دارالفتاح ته دغه جمعې راسي د 100 زیاتو خلکو رابطې کړي چې دا اوس کوم څه خبره ده. خلک په فتنې کې به نه اچوي، صفا خبره ده. د مرتد حکم بیان کا او د ګستاخ حکم بیان کا. که کله هم د ګستاخ په حکم کې تشریح وخت چا ورکړی و، اسلام ورکړی و، بیا خو صحیح خبره. مرتد ته وخت ورکوي، ګستاخ فقتلوه بس، بله خبره نشته. خلک دې ځان په تشویش کې نه اچي، دا فرق دی په زړه کې کښېږدي. او زموږ دارالفتاوي، غټه دارالفتاو، هغه پر دې باندې دا دي فتواوې جاري کړي دي. دې کې یو پریشاني خبره نه ده، خبره دا ده چې مرتد جلا دی او ګستاخ جلا دی.